سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. آیا افغانان ولې له افغانستانه وځي؟ ولې د طالبانو نه په تېښته باندې دي؟ ډېر افغانان د طالبانو له واکمنۍ نه د تېښتې هڅه کوي چې دا د مختلفو دلایلو په اساس دي. د طالبانو سخت دریځ او د هغوی د واکمنۍ په مهال د جزاګانو سخت قوانین د خلکو لپاره د ویرې او ناامنۍ فضا رامنځته کړې ده. هغه خلک چې د طالبانو د پخوانیو مخالفینو په توګه پیژندل شوي دي یا د بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی دی، ځانونه په خطر کې احساسوي. د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د زده کړو او کاربندیز، د بیان د ازادۍ محدودیت او د اقلیتونو د حقونو په وړاندې سخت اقدامات د خلکو د تېښتې اصلي لاملونه دي. په ځانګړې توګه ښځې خبریالانې، د مدني ټولنو فعالین او د بشري حقونو مدافعین ځانونه په خطر کې احساسوي. د طالبانو له واک وروسته د نړیوالو بندیزونو او د بهرنیو مرستو کمښت له امله اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. ډیری خلک د بیکاري او عایداتو د نشتوالي له امله د خپلو کورنیو اړتیاوو پوره کولو توان نه لري، نو د تېښتې هڅه کوي. د طالبانو د تندروره اسلامي قوانینو عملي کول، لکه د عامه اعدامونه، د شریعت د سختو جزاګانو پلي کول او د خلکو په شخصي ژوند کنټرول، ډېر خلک د خپل ژوند او ازادۍ لپاره په خطر کې ځان احساسوي. هغه کسان چې د پخواني حکومت سره تړاو لري یا د طالبانو سیاسي مخالفین دي، د نیول کېدو یا وژنې له ویرې له افغانستانه وځي. ډېر افغانان باور لري چې د طالبانو په واکمنۍ کې د پرمختګ، زده کړو او مسلکي ودې فرصتونه محدود دي. دا احساس په ځانګړې توګه د ځوان نسل لپاره د هېواد پرېښودلو لویه انګېزه ده. ځینې افغانان هڅه کوي د نړۍ نورو هېوادونو ته لاړ شي، د موجودو لارو څخه ګټه واخلي، ځکه چې دوی باور لري په نورو هېوادونو کې به د خپل ژوند د بیا جوړولو ښه امکانات ولري. د طالبانو تګلارې او د حکومتدارۍ سخت شرایط د ډېرو افغانانو لپاره ژوند سخت کړی دی او هغوی مجبوره کېږي چې د خپل ژوند، ازادۍ او راتلونکي لپاره له افغانستان نه ووځي. دا و له افغانستانه د خلکو د وتلو په اړه باندې لنډ معلومات.